استادانو زما تقاضا دا ده، ارزو مې دا ده، اراده مې دا ده چې راسئ د خپلو اداراتو سره په دا علمي سلسله کې موږ تاسې همکاري وکړو. دغه قدرمنې ادارات یې په علمي لحاظ باندې موږ تاسې غني کړو. که د افغانستان د دفاع خبره راځي، د افغانستان د سرحد د ساتلو خبره راځي، راسئ موږ تاسې د اعداد په نیت باندې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، په دغه نیت باندې داسې د جېج او ګسو داسې محصلین ورته وروزو چې هغه رادار هم جوړولی شي، داسې محصل ورته وروزو چې هغه داسې توغندۍ جوړولی شي چې دښمن ویشتلی شي، داسې محصل ورته وروزو چې هغه خپل سرحد ساتلی شي. او راسئ موږ تاسې په دې میدان کې دا کوشش وکړو د صنعت په میدان کې موږ تاسې داسې محصل ولرو چې دلته د افغانستان خلک خصوصي سکتور دی که امارت دی او خدای دې فابریکې جوړوي، د کارمندونو دپاره مختلف امکانات په کار اچوي، قوه بشري ورکړه، داسې استاد ورکړه چې هغه ایجاد ولري، داسې استاد ورکړه چې هغه تولید ولري، داسې استاد ورکړه چې هغه نوی علم دنیا ته راوړي. داسې څه راوړي چې پرون نه وه. ولې په یوه ګډوه کې موږ بل چا ته مجبور یو، په یو بخار دیګ کې بل چا ته مجبور یو، یو د کولر د هوا د ایښېدلو دپاره بل چا ته مجبور یو، او یو کوچنی مریض چې په بدن کې پیدا شي په افغانستان کې تداوي نه شي کېدای بل چا ته مجبور یو. په کار دا ده چې دغه مسؤلیتونه درک کړو، دغه نیمګړتیاوې درک کړو. هېڅ ستونزه شرعاً په دې کې نشته چې سړی د عصري علومو په میدان کې پرمختګ وکړي مخ ته لاړ شي. موږ تاسې دا روایت ویلی دي چې شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دا چې موږ ویلي دي چې بدعت چې دی ضلالت دی، نوی دین ضلالت دی، هغه د دین په لحاظ باندې چې هر څوک نوی عقیده راوړي، نوی فکر راوړي، هغه ګمراهي د هغه په اور کې دي. هغه عقیده چې د آدم علیه السلام وه، هغه عقیده د محمد علیه السلام وه، هغه عقیده چې د سید الرسول محمد علیه السلام وه، هغه عقیده زما اوس هم هغه عقیده چې ده الله پاک یو دی، رسولان حق دي، جنت حق دی، دوزخ حق دی. د ټولو پیغمبرانو دغه عقیده وه. په عقیده کې تغییر نویوالی نه راځي. نو د دین په لحاظ باندې چې هر څومره سړی قدامت ته لاړ شي، مخ ته لاړ شي، دا ډېره ښه ده. هغه دین اصلي بلل کېږي. او پاتې شو د عصري علومو په میدان کې، دلته که اختراع کېږي، دلته که د ایجاد کېږي، هېڅ ستونزه او مشکل نشته. نو په دې کې به د مسلمانانو څومره خیر. یو سړی چې یو کښت یو پالیز په یوه ټانکر اوبه وبهیي، چې دا ټانکر یې په یوه بیلر اوبه بدل شي، دا د مسلمانانو لپاره خیر نه دی. یو مسلمان چې په خپل مځکه کې په غنمو کرلو باندې مصروف وي، خولې باندې رابهیږي، په میاشتو میاشتو اخته وي، او دی 5 خرواره غنم اخلي یا 1 خروار غنم اخلي، ستا په اصلاح شوي تخم باندې دی 15-20 خرواره غنم واخلي، څومره د خیر خبره ده. یو مسلمان چې ماشین چالانوي، د برمین اوبه راکاږي، یو بیلر تیل 2 بیلره تیل بخوري، څومره به ګټوره خبرې چې هغه داسې یو اختراع مابین ته راسي چې د باد په توسط باندې اوبه راوخیږي، د لمر په توسط باندې انرژي ایجاد شي. نو موږ تاسې که کوشش وکړو، زحمت وکړو، د افغانستان خلکو ته ډېرې وسایل راوړی شو، دا تکالیف او دا مشکلات یې حلولی شو. نه به داسې دا غیرتمند ملت، دا عزتمند ملت پر دې بارډر باندې انتظار دی. څوک د سرطان په مریضۍ اخته دی، څوک د شکرې په مریضۍ اخته دی، د چا په پښتورګو درد دی، هغه ورته ګوري دلته په دغه ځای باندې شهید شي، پر دغه ځای باندې وفات شي، خو دونه رحم په خلکو کې نشته چې اجازه ورکړي. راسه دغه حالت د دې مسلمان ملت ته، دغه تکلیف د دې مسلمان او غیرتمند ملت ته ما او تا ور بدل کړو. په صحت کې کوشش وکړو، په زراعت کې کوشش وکړو، په صنعت کې کوشش وکړو. نو قدرمنو معاون صاحبانو، که د تحقیق معاونین یاست، که علمي معاونین یاست، که قدرمن استادان یاست، دغه مسؤلیت نن ورځ ما او ستا په غاړه کې دی. عالي تحصیلات کولی شي چې د علم تولید وکړي، د علم په ایجاد کې مرسته وکړي، د دغه اداراتو سره کومک وکړو. زموږ که د دفاع وزارت دی، که داخله وزارت دی، که استخبارات دي، د حقوقو نن دا اراده ده، دا یې هوډ دی چې افغانستان نور د امن په لحاظ باندې محفوظ وي، نور کافره دنیا ونه کولی شي چې موږ تاسې ته ضرر ورسوي. خو دغه ځوان ته ورته برابر کړه چې هغه سره دا هوډ دا اراده دا فکر چې موږ نور افغانستان وساتو.